سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ. درنو لیدونکو، غواړم چې د کرکټ په یو ستوري خپلې خبرې له تاسو سره شریکې کړم. لومړی به یې دا ویډیو وګورو، بل هغه به بیا خبرې کوو. بابا پرنام. دا ځوان خو به تاسې پیژنئ چې په ډېر کم عمر کې په ډېر کم وخت کې ځان په خلکو پیژانده او اوس د کرکټ یو ستوری بلل کیږي. دا ځوان به تقریبا 14 یا 15 کاله عمر لري. خبره په دې ځای کې ده چې زموږ د پرمختګ پورې زموږ عمر هیڅ اړه نه لري. که موږ او تاسې وغواړو کولی شو چې په کم عمر کې ځان تر یو ځای ورسوو، پرمختګ وکړو، مخ پر وړاندې روان شو. ډېری کورنۍ شته چې خپل اولادونه په دې خاطر پرمختګ ته نه پرېږدي چې ورته وایي چې ته اوس کوچنی یې، ته خو اوس ماشوم یې، چې کله لوی شولې بیا به ګورو، بیا به سره خبرې کوو. خو دا ځوان چې په دې دومره کم عمر کې یو ریکارډ کیدي او د ټولنې لپاره یو ستوری ګرځي، نو ستاسو اولادونه هم کولی شي چې همداسې د دې ځوان په څېر پرمختګ وکړي او د خلکو افتخار وګرځي. نو ما چې دا ځوان ولیده، نو زه پوه شوم چې د دې ځوان تر شا یو څوک شته چې دا ځوان تر دې ځایه را رسېدلی دی. او کله چې ما معلومات پرې وکړه، نو ما دا لاسته راوړل چې د دې ځوان تر شا د ده کورنۍ ده، د دې ځوان تر شا د ده پلار دی، چې پلار د خپل زوی د پرمختګ لپاره خپله دنده پرېښې ده، خپله دنده یې پرېښودله او خپل زوی ته یې خپل وخت ورکړ، ویې هڅاوه. او دا نن دی چې تاسې هم ګورئ چې همدا ځوان د ټولنې او د کورنۍ لپاره یو ستوری ګرځېدلی دی. نو تاسې وګورئ چې پلار د زوی په پرمختګ کې څومره ونډه لري. همدا ځوان تر شا هم پلار ولاړ دی، او که تاسې هم د خپل اولادونو تر شا ودرېږئ، همداسې د دې ځوان په څېر به ستاسو اولادونه هم پرمختګ کوي. نو زه دا خبرې ځکه کوم چې که غواړئ اولادونه مو اتلان شي او افتخار پرې وکړئ، پرمختګ وکړي، نو خپل وخت ورکړئ، ویې هڅوئ، زحمت ورسره وباسئ. همدا کوم زحمت چې نن تاسې ورسره باسئ، د دې زحمتونو یو نه یوه ورځ به ثمره وینئ. نو ټولو ته ښه وخت غواړم. ښې چارې د الله په امان.